بسم الله الرحمن الرحیم. د فیسبوک معزز دوستانو سلامونه او احترامات مې ومنئ. الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ او د صحت کریم په تن وي. ملګرو، تیره درسي ورځ کې موږ په اوږدو حرکاتو باندې البته خبرې وکړې. موږ په مدي حروفو باندې خبرې وکړې چې مدي حروفو کې ما درته ویلې چې واو الف یا دا مدي حروف دي. دا معنی چې یو مدي حروف یعنی فلسفه دا دی چې دا تبن نسبت فتحه ضمه او کسره ته اوږده ویل کېږي، د هغې په نسبت که هغې سره مقایسه شي په تلفظ کې په اواز کې د هغو په نسبت اوږده ویل کېږي. د هغه دی چې دې دپاره مدي حروف نوم کارول کېږي او دې تر څنګ دلیل دا دی چې کله مد وقع کېږي، مد په همدې درې حروفو یا تورو باندې وقع کېدای شي، بدون د دې نه مد نه وقع کېږي. نو همدا وجه دی چې دې دپاره موږ د مدي حروفو یعنی د نوم کاروای شو یا ورته نوم استعمالوای شو. نو په دې اساس دا ډېر اړین دي ملګرو چې د ځینې وخت کې تاسو توپیر وکړی شئ د فتحې سره د الف او د ضمه سره د واو او د کسره سره د مثال دی یا دا توپیر کول ډیر اړین دي ځکه چې تاسو د هغې په تلفظ کې پوه شئ او دا ډیر اساسي رول لري چې تاسو دا تفکیک یا فرق وکړی شئ چې کوم وخت کې مثلا فتح او الف په خپلو منځو کې د اواز له نګاه نه څومره فرق لري، یا مثلا کسره او یا ضمه او واو، ځکه چې دا ډیر کسره فتح او ضمه دا یعنی ډیر عادي حرکات دي، دا ډیر ابتدایي حرکات دي. دا حرکات دي چې مثلا هغه حرکات دي چې یو حرف ته حرکت ورکوی شي خو ډیر سطحي حرکت ورکوي. ولی واو الف یا دا مدي توري دي یا مدي حروف دي چې دا بیا اواز نسبتا اوږد وي، طویل وي. که چیرته د فتح ضمه او کسره سره مقایسه شي نو دا اواز تقریبا نسبت هغو ته طویل یا اوږد اواز وي. نو په دې اساس توپیر مهم دی چې په دې باندې پوه شو. او پرون ما غوښتل چې یو څو دوه سمبوله نور هم کار درته وکړم، خو له بده مرغه چې ویډیو قطع شوه. خیر د هغه به مخکې د نوي درس د شروع نه مخکې هغې باندې یو څو مفصلې خبرې البته وکړم، انشاءالله هغه به کفایت کوي. خاص هغه سمبولونه درته وښیم، نوره په هغې کې مشکل نشته. نو مرګرو تر دې دمه که داسې په تېر شوو ټول درس باندې یو مرور وشي، هغه به دا وي چې تر دې دمه پورې موږ ټول د عربي ژبې حروف یا توري زده کړي دي، د هغې لیکنه، د هغې اواز، د هغې شکل، دا ټوله موږ په ذهن کې شته. مثلا که با مثلا تاسو ته ووایي تاسې د با نوم زده دی، تاسې د با اواز چې تاسو څه نه څه د دوی مخارج هم البته زده کړي دي چې دا د شونډو سره یا د حلق سره یا په مثلا غاښونو سره یا کومو یا په پوزه کې چیرته ویل کېږي. نو مطلب دا تاسې څه نه څه د دوی مخارج هم زده کړي دي، خو مخارج مو که زده کړي نه یو ستونزه په دې کې نشته چې بعدا موږ هر مخرج د توري ځان ته تشریح کوو، په هغې باندې خبرې کوو. انشاءالله هغه به کومه ستونزمنه خبره نه وي. خو اذیر کې یعنې موږ ټول حروف د عربي ژبې تدریس کړي دي چې د الف یا همزه نه عین تر یا پورې دغه موږ تدریس کړي دي، په یو څه توپیر سره چې حمزه الف کې ځینې توپیرونه وو چې هغه ما وضح کړي. دې تر څنګ مرګرو بیا موږ دویمه مرحله کې د حروفو نه شاته حرکاتو ته داخل شو، چې حرکاتو کې موږ فتحه یا زور چې موږ تاسو یا زبر ورته وایو، دغه دا ما وویلې چې فتحه یا زور یا زبر څنګه اواز ورکوي، کله د حرکت یو حرف طبعا په حرکت راولي، څنګه حرکت نه راولي، په دې باندې موږ خبرې کړي. او دې تر څنګ دویمه مرحله کې بیا موږ کسره وویلې یا زیر چې موږ تاسو ورته وایو، کسره د هغې اوازونو باندې مو خبرې وکړې. او په دریمه مرحله کې ضمه یا پیخ یا پیش په هغې باندې مو خبرې وکړه چې ضمه څه ته ویل کېږي. او دریمه بیا وروسته د دې نه چې موږ حرکات خلاص کړه، دغه درې حرکات البته چې فتح ضمه او کسره و، بیا بعدا د دوی برعکس یو موضوع ته داخل شو چې برعکس د حرکاتو طبعا سکون دی. سکون چې موږ تاسو ورته غړوندی وایو او جنګنداز په دري کې ورته ویل کېږي، او په عربي کې سکون ځکه ورته وایي چې یو حرف ساکن کوي، د متحرک حالت نه یې ساکن حالت ته راولي. نو ساکن دې ته ویل کېږي چې متوقف وي، ولاړ وي او حرکت ونه کړي. متحرک دې ته وایي چې حرکت وکړي. که زه چېرته جیم ته مثلا فتحه ورکم ج مثلا یا ضمه ورکم جو، که کسره ورکم جی، نو ج جو جی، نو دغه یو حرف دغو فتح ضمه او کسره ده په حرکات راوستو. خو که چیرته زه جیم ته سکون ورکم ج ج
نو حرکت نه کوي، یو ساکن شو، یعنی وقت دلته داسې دی لکه وقف چې راغلی وي، د حرف متوقف شو، یعنی متحرف حالت نه راوګرځي او سکون حالت ته، ځکه چې په دې حرف باندې دلته سکون یا غړوندی راغی. او بله وروسته د دې نه چې موږ د حرکات او سکون نه شاته کومه موضوع وڅېړله هغه مدي حروفو. په مدي حروفو کې یو حرف طبعا حرکت په دې کوي چې کله الف راځي د الف ما قبل حرف متحرک دی او مفتوح دی، کله چې مثلا یا راځي یا ما قبل حرف طبعا متحرک دی یعنی مکسور، او کله چې واو راځي او ما قبل حرف به طبعا متحرک یا به مضموم وي. نو په دې اساس چې موږ ضم او فتح کسره مخکې ویلي دي، نو طبعا دلته اواز نسبتا اوږدوو په مدي حروف سره، اماغه فتح کسره او ضم راغلي دي حرف هغه کوم حروف یا هغه حرف ما قبل د واو الف یا نه چې کارول کیږي هغه به طبعا یا که چېرته الف راځي نو ما قبل حرف به مفتوح وي، په دې معنی چې فتح یا زور به لري، که چېرته واو راځي ما قبل حرف به مضموم وي یعنی پیخ یا پیش به لري، او که چېرته یا راځي نو طبعا ما قبل حرف به مکسور یا زیر به خوري. نو دغه باندې مو خبرې کړې وي. مرګلو نن په تنوین باندې خبرې کوو. نو تنوین به تاسو ته دغه موضوع لږه یو رقم وي چې دغه تنوین څه، خو خیر انشاءالله چې تاسو تنوین سره بلد دی چې تنوین چې ته ویل کېږي، خو دغه نوم چې زه ورته کاروم په عربي کې د تنوین په نامه یا هغه تجویدي اصولو مطابق تنوین، نو ممکن تاسو د تنوین کلمې سره بلد نه وای. زه مطمئن یم چې تاسې هغه نورو شکلونو سره بلد یې، ځکه یو زور دوه زورونه، نو دوه زورونه چې یو ځای راغلي وي یا دوه زیرونه یو ځای راغلي وي یا دوه پیشونه یو ځای راغلي وي، دې ته تنوین ویل کېږي عربي کې. دا چې ولې ورته تنوین وایي په دې باندې به خبرې وکړو انشاءالله، خو موږ ته اړین دی چې په دې پوه شو چې دې ته تنوین ویل کېږي، ځکه تجوید کې تنوین بیا کلمه ډېره کارول کېږي نسبت دې ته چې ته ووایې چې دوه زورونه دي یا دوه زیرونه دي یا دوه پیشونه دي. دا ډېره مثلا وخت هم نیسي، دوه زورونه یا دوه زیرونه یا دوه پیشونه، دومره درې خبرې چې کوي لنډ وایي تنوین. تنوین د درې واړه اصطلاحاتو دپاره کارول کېږي چې ډبل وي. زه مرګلو د کمره اړوم تختې ته انشاءالله چې باقي خبرې به په تختې باندې کوو. ښه انشاءالله چې تخته به سمه لیدل کېږي. بیا هم که تختې لیدو کې څه ستونزه وه مرګلو تاسې کوی شئ چې ما ته ووایې. مقصد مرګلو یو خواهش دا کومه چې درسونه ورو ورو سختېږي. که تاسې ما سره یعنی مشترک مخته لاړ نه شئ یا په اصلاح اشتراک ونه کوئ، او یا ما مخکې انګلیسي وخت کې هم دا خبره درته کړې وه چې ما درسونه یو بل سره رابطه لري، نو دې په خاطر چې دا رابطه قطع نه شي کوشش وکړه چې منظم درسونه تعقیب کوئ او ما سره منظم پاتې شئ. نو همداسې په تجوید کې هم دی، نو طبعا موږ فتح ضم او کسره او سکون ویلی دی، نو نن داسې یو درس دی چې په دې کې فتح ضم او کسره او سکون درې واړه تکراریږي. نو که تاسې مخکینی درسونه نه وي ویلي نو طبعا دې کې به ستونزه وي. مریم جان منګل صاحب ژوند لري، اجرونه درکړي ملګریه، خوشحال اوسئ، ډېره مننه. ښه مرګلو نن دویم تاریخ د دویمې میاشتې 15 تاریخ دی، دویمې میاشتې 15 تاریخ د 2020 کال. ښه نن مرګلو تنوین باندې خبرې کوو. زه به اول تنوین داسې ولیکم، تنوین صحیح شو، په دې باندې خبرې کوم. تنوین ما خو درته وویلې چې عربي کې الف لام، د الف لام د لام تعریف دی، مثلا دا د کارول کېږي. الف لام تاسې به طبعا دا پوښتنه وکړئ چې د الف لام په عربي کې دومره ډېر کارول کېږي، ولې کارول کېږي؟ او دې فلسفه چې د مرګلو الف لام په عربي کې د تعریف دپاره کارول کېږي. مطلب دا چې یو اسم ځانګړی کوي، یو اسم خاص کوي، لکه انګلیسي کې مو پراپر ناون او کمن ناون په نامه ویلی دي چې اسم عام او اسم خاص، لکه اسم معرفه، اسم نکره په عربي کې ورته وایي. نو دا اسم معرفه دپاره کارول کېږي یا د تعریف دپاره کارول کېږي چې یو اسم ځانګړی کړي. که زه وایم چې کتاب د عام کتاب دی، که زه وایم چې الکتاب یعنی the book، هغه کتاب یعنی چې مشخص دی، هغې باندې یو څه خبر الکتاب. مثلا که کتاب عمومي که زه ووایم لکه الکتاب الذي، مثال زه ووایم چې
نزل على محمد که زه داسې ووایم چې نزل شوی دی په محمد صلی الله علیه وسلم، ته پوهیږي چې ښه قرآن یعنی الکتاب الذي نزل على محمد. نو مطلب دا چې تاسې بیا پوهیږئ. نو کله چې الکتاب ووایم دا یو خاص دا شی ځانګړی کوي، یو اسم ځانګړی کوي. نو مطلب دا چې کله الف لام راغلی وي دا به حتما اسم وي، دا بل شی نشي کیدی. نو کله تاسې چې الف لام په ابتدا د یو کلمې کې ګورئ تاسې به سل په سله مطمئن اوسئ چې دا اسم دی، دا بل شی نشي کیدی. مثلا که زه ووایم چې قلم، صحیح، قلم، زه داسې ویلی القلم، صحیح، قلم، القلم، قلمون، القلمو، صحیح، داغه. نو الف لام، الکتاب، القلم، الباب، النافذه، مثال هر شی چې دی مثال تاسې که کوئ کله نو الف لام چې کله اسم عام کې وکول شي اسم عام په اسم خاص بدلوي. دا ډیره مهمه خبره وه. دا د اسم د علایمو نه یوه علامه دی. نو اوس که تنوین ووایو، تنوین مرګلو څه ویل کېږي؟ صحیح، تنوین په عامه اصطلاح دا د تفعیل په وزن دی. وبخی خیر دی که څوک د اوسې ما په خبرو نه پوهېږي نه دی پوهېږي، زه خپله ساده هغه ته راځم، خو د ځینو مرګلو دپاره زه اوس ځینې نسبتا مسلکي چې دی باندې پوه شم. التنوین، تنوین د تفعیل په وزن دی مرګلو، تفعیل، صحیح، تفعیل په وزن دی. تفعیل په دا نه چې دا کې مثال فا عین او لام دا اصلي حروف خیر دی که داسې تاسو. نو ځکه وایم چې تف یعنی تف، صحیح، ځکه چېرته دغه دا لرې کم تفعیل په وزن دی. نو تف، نو دلته تف د فا چې اصلي دی دلته نون راغلو، صحیح، تفعیل د عین په ځای واو راغلو، صحیح، او عیل اخیری لام په ځای چې راغلو نون راغلو. نو نون که دغه ټکي ته فکر دا د تفعیل په وزن دا اصلا تنوین دا منه چې نون تنوین. مثلا که موږ ولیکو چې تشکیل، صحیح، تشکیل، د تشکیل د تفعیل په وزن دی. تفعیل شین کاف لام، اصلي توري شین کاف لام دی چې شکل دی. تشکیل دا معنی د شکل نه اخیسته شوی دی. شکل نه موږ رااخیستی شکل، تشکیل، تشکل، مثال شکل، مثال شکل، دا تاسې د ګرامر له نګاه نه داسې په مختلفو شکل. نو تشکیل هم اصلا شکل دی. تنوین اصلا نون دی. څه معنی؟ نون. نو د تنوین دا معنی چې دا نون دی کې پټ شوی دی، ځکه ورته تنوین وایي چې دی کې نون، دی کې یو نون سکینه پټ دی. صحیح دی. دغه خبره مهمه ده مرګلو چې په تاسو په دې خبره باندې پوه شئ. دې دپاره تنوین ویل کېږي. مرګلو تنوین ځکه ورته وایي چې دې کې یو نون شته. تنوین دې ته ځکه تنوین ویل کېږي چې دې کې یو نون سکینه زیده شته، دې کې یو اضافي ساکن نون وجود لري چې موږ تاسو په سترګو نه وینو، هغه لیکل کېږي نه ولې تلفظ کېږي. نو اوس مهمه خبره ده چې تاسې پوه شئ دا نون چې شی دی. دې ته تنوین ځکه وایي چې دې کې نون دی، ځکه تنوین د تفعیل په وزن دی. ما درته ویلې چې تفعیل چې تاسې کله تجزیه کوئ اصلي حروفو پر اساس قالب ته واچوئ نو نون راوځي دی نه. نو کله چې نون راوځي مرګلو دا معنی چې دې کې یو نون ساکنه. نون ساکنه څه معنی؟ چې نون باندې سکون وي. نون ساکنه زیده په د تنوین ادا کولو کې شته. تنوین مرګلو موږ تاسو په عامه حیثیت دوه زورونه یا دوه زیرونه یا دوه پیشونه دې دپاره تنوین وایو. موږ تاسو په عادي کې مساجدو کې ویلي ډېر ښه ورسره بلد یو، بې د ضربند، بې د ضربین، بې د پیشبون، بند بین بون، داسې شیان چې موږ وایو. دغه بند بین بون دا خو متاسفانه موږ یې سم نه وایو، خو په هر صورت دغه بند بین بون والا چې دي د دوه زورونه، دوه زیرونه، دوه پیشونه چې دي دغه په تجویدي اصطلاح کې تنوین ویل کېږي. مطلب دا چې د دې هر یو کې یو نون سکینه زیده پټ دی، هغه موږ لیکو نه ولې تلفظ کوو یې. راشه چې د نون راوباسو چې نون چې څه دی؟ نون سکینه. مهمه خبره دا ده ملګرو چې دا نون چې دی سکینه ده، یعنی ساکن دی، سکون لري، صحیح، یعنی متحرک نه دی. او بله خبره که لږه مخکې غونته وکمه د الف لام په ځای الف لام. کله چې یو کلمې کې تنوین وي یا مثلا کسرتین وي یا فتحتین وي یا ضمتین وي نو دا به طبعا اسم وي. دا د اسم د علایمو نه یوه علامه ده. چیرته چې دوه زورونه، دوه زیرونه، دوه پیشونه راغلي وي دا اسم دی.
په فعل او په حرف کې تنوین نه راځي، تنوین خاص په اسم کې کیږي. نو ما ویل چې الف لام د اسم په ابتدا کې راځي. دا الف لام د تعریف دی، یعنی اسم ځانګړی کوي، معرفې ته بدلوي د نکرې نه. نو د کله چې الف لام هم راغلی وي دا به اسم وي، نو کله چې تنوین هم راغلی وي دا به اسم وي. تاسو چې چېرته تنوین لیدو، یعنی په یو شي باندې مو دوه زورونه یا دوه زیرونه یا دوه پیشونه لیدل، نو دا به اسم وي. دا به څه شی وي؟ که زه وایم چې ولهم عذابون، عذابون که زه چېرته وایم چې عذابون د بې باندې دوه پیشونه دي، نو پوه شه چې عذاب دا اسم دی. علیمون که علیمون ویلې، نو دغه دلته دوه پیشونه دي، پوه شه چې دا اسم دی. اوس به تاسې دا پوښتنه ونه کړه چې استاد دا خو صفت دی. صحیح دی، صفت هم په عربي کې اسم دی. صحیح شو؟ دا ټوله ځکه په عربي کې یا به اسم یا به حرف وي او یا به فعل وي، بل شی نشته. نو مطلب دا چې حرف او فعل نه سوا ټوله په اسم کې راځي، ولو که هغه صفت هم وي. نو مرګلو هدف مې دا و چې تنوین دې ته ویل کېږي چې موږ تاسو په اصطلاح کې دوه زورونه چې عربي کې ورته وایي چې فتحتان یا فتحتین. فتحه موږ یوه زور ته وایو فتحه، چې کله دوه شي فتحتان یا فتحتین. ما درته وایي چې فتحتان فتحتین تسنیه دي دواړه، خو دومره فرق کوي چې فتحتان مثلا په مرفوع او منصوب حالت کې تاسې کارولی شئ، او فتحتین تاسې په مجرور حالت کې. دا ګرامري اصطلاحات دي، خیر دی هغې باندې. او بل دا چې دا کسره دی، کسره، او کله چې دوه شي دغه ته کسرتان یا کسرتین وایي، یعنی دوې کسرې، دوه زیرونه. دوه زیرونو ته په عربي کې کسرتان یا کسرتین وایي. تاسو دواړه ویلی شئ، خو خیر مجرور حالت کې کسرتین، مرفوع منصوب کې. او بل دا چې دلته که یو پیش دی دومه، کله چې دوه پیشونه شي دومتین، نو دوه پیشونو یا دوه زورونو یا دوه زیرونو ته چې په عربي کې ورته فتحتان یا فتحتین، دومتان یا دومتین، کسرتان یا کسرتین ویل کېږي. د مجموع دپاره تنوین کلمه کارول کېږي. تنوین ځکه ورته وایي چې دې کې نون سکینه پټ دی، چې لیکل کېږي نه ولې تلفظ کېږي. راځئ چې د نون پټ نون موږ تر اوسه پورې نه و لیدلی. د پټ نون راوباسو چې دا چېرته پټ شوی و. ښه مرګلو که څه پوښتنې لرئ نر غوانته پوښتنې مو مطرح کړه، زه انشاءالله ستاسو کمنټونه لولم. ښه راځئ مرګلو چې دغه اوس دا خو پوهیې چې تاسو دوه زورونو، دوه زیرونو، دوه پیشونو ته دې ته موږ تنوین وایو. ښه صحیح شو. اوس تاسو دې سره بلد وای چې دوه زورونه، دوه زیرونه، دوه پیشونه، خو تاسو د تنوین کلمې سره نه وای بلد. اوس مې خاص دې ته تنوین وایي. تنوین دا معنی چې کې نون سکینه ده، نون سکینه. صحیح شو. راځئ چې د نون سکینه خو تر اوسه موږ نه ولیدی، دا راوباسو چې څنګه دی کې نون سکینه ده. صحیح. ښه اوس راځو مرګلو څنګه که زه مثال، که زه حمزه ولیکمه، چې شی حمزه ته یو زور یو فتحه، بل زور یعنی بله فتحه فتحتان ورکومه. صحیح، دوه فتحې ورکوم. نو دا تنوین شو. دا څه شی شو؟ تنوین شو. چې موږ تاسو په اصطلاح الف ورته وایو، دا متاسفانه الف نه، حمزه دی. حمزه او فتحتان ان څنګه موږ څنګه تلفظ کوو؟ موږ تاسو الف د زر ان لکه داسې موږ تاسو د مسجدونو کې وایو، خو دا الف نه متاسفانه، ځکه متحرک دی. الف همیشه ساکن وي او حمزه متحرکه کیدای شي. نو دا حمزه دی. او بل دا چې ان موږ تاسو وایو. صحیح شو. اوس طریقه څه دی مرګرو؟ که زه د یو فتحه لرې کمه، نو تاسو بلد یې دې سره چې یو فتح حمزه فتح مثال که زه چېرته با دی، مثال خبره، که زه با ته فتح ورکم ب، صحیح دی، تاسو یو فتح سره بلد یې، ستونزه نشته. ب که زه تا دی او فتح ورکم ته، صحیح شو. اوس ستونزه په دې کې ده که یو فتح بل هم ورسره ورکم، ان بن تن، نو دا مې کومه نه کړه. راشئ اوس درته ووایم چې څنګه نون ساکن دی کې پټ دی. مرګلو کله چې یو حرکت وي، یو فتح وي، د دویمه فتحه چې موږ ورکوو یا دویمه کسره یا دویمه ضمه، دا به همیشه د نون ساکن په معنا وي. څه شي په معنا؟ نون ساکن. صحیح. نو دا څه معنا؟ دا څه معنا؟ بیا د خبره که زه درته لږ دغه حرف اوږدومه، لږ غټومه چې تاسو دغه ښه دی ما خبره واضح شي. حمزه دی. صحیح. حمزه یو فتحه مې ورکه دا خو معلومه خبره شوه. د دویمه فتحه چې ورکومه دا د نون ساکنه په مطلب دی. دا د معنی چې نون ساکن دی. صحیح. دویمه فتحه دا معنی څه معنی؟ یو فتحه مثال مساوي، یو فتحه خپله د دویمې فتحې په ځای نون ساکنه ورکومه. چې شی؟ نون ساکنه. ان
دا سکون دی، دې سره سکون دې سره تړل کېږي همزه نون فتحه ان. څنګه ان موږ دا وایو ان دغسې وایو خو دې کې اصلا دغسې دی الف نون زور ان دی. چې شی الف نون چې زور ان موږ تاسې ورته وایو. دا الف نه دی متحرک دی متاسفانه دلته همزه نون فتحه ان چې موږ تاسو الف نون زر ان وته د ګوره دې کې نون نشته خو موږ تاسو وایو صحیح دی. نو دا ان داسې دی وګوره دې کې نون دغه تنوین ځکه وایي چې دې کې نون ساکن پټ وو. نون ساکن مو وسره وایستو، نون ساکن چې پټ وو ام وسره وایستو چې دې کې څنګه نون ساکن پټ وو. بل بیا خبره کومه صحیح. مثال که زه جن ولیکمه صحیح جن، در حالی که متاسفانه جن اصلا داسې د عربي ژبې اصولو مطابق جن داسې نه لیکل کېږي او نه به داسې جن چېرته غږی. که تاسې چېرته جن غږوئ نو جن به داسې وي، دا باید داسې ونه لیکل شي. نو جن به باید یو الف وخوري داسې جن داسې ولیکل شي. که چېرته دغه سپرو کې جن هغسې لیکلی دی ښه کار نه دی شوی، ځکه جن باید داسې ولیکل شي ځکه چې کله دې کې بیا ابدال راځي د وقف په حالت کې. نو ابدال په حالت کې د فتحتین مثال فتح په الف بدلیږي، نو دغه وجه دی چې الف باید ورسره وي په هر صورت. خو زه خیر دی زه به تاسو ته دغه هغسې شکل سره ولیکم چې دا جیم دی جن. چې شی جن دا منه چې اول جیم تاسې خپله ولیکئ، جیم ولیکئ فتحه ورکئ صحیح شو. د دویمه فتحه د نون ساکنه دی داسې د نون ساکنه دویمه فتحه نون ساکنه لکه جیم نون زرجن چې تاسو جیم نون زورجن. نو جن د نون ساکنه وګوره دغه دی راووت. نون ټولو کې نون ساکنه شته، ټولو کې ان ان اون بن بین بون ټولو کې نون ساکنه ده. وګورئ دغه نون ساکنه را پیدا شو. دغه دا ډیره اړینه ده مرګلو چې تاسې پوه شئ دې کې نون ساکنه و جیم نون. که موږ تاسې وایو چې کله داسې وایو چې جیم دوزرجن نه جیم نون زورجن، دې کې نون نه معلومیږي. نون دغه دی پکې شته ځکه دې ته تنوین وایي ځکه دې کې نون دی. جیم نون زورجن جن داسې موږ لیکای شو او په دغه شکل سره مثال دا کې نون ساکنه پټ صحیح شو. بل مثال درته وایم، مثال تاسې به اوس دغه د فتحتان دي. چې څه دي فتحتان یعنی دوی فتحې دي صحیح شو. دې کې نون ساکنه. نو یو حرکت به تاسې خپل حرکت ولیکئ او دویم حرکت په ځای به تاسې نون ساکنه ورکئ. مثال ځکه چېرته فا ولیکمه ما خو مخکې درته وویل چې فا که زه د فن لیکمه نو دغه باید الف ورکمه، خو خیر تاسو دپاره زه همداسې لیکم فن. دا منه چې یوه فا به خپله ولیکئ یو حرکت به ورکړي ف او د بل حرکت په ځای به نون ساکنه ورکړي. څه منه نون به ورکړي بره به سکون فن. چې شی فن. نو فا که چېرته دغسې دوه پاسه فتحتان هم په ولیکي فن او که داسې ولیکي یعنې فن. په دې ته ځکه تنوین وایي چې په دې د نون ساکنه پټ دی. اوس مو دغه دی راڅرګند کړو یعنې مطلب فن داسې لیکه شو فن دغسې دې کې نون ساکنه چې پټ و امه راوایستو. بل مثال اوس که تاسو زه څومره مثالونه درکړم تاسو ذهن پرې خلاص شو، تاسې هېڅ مثال ته ضرورت نشته خو خیر. مثال دا لام دی صحیح، یو فتحه دوه فتحتان لن. د دویمه فتحه به تاسې اوس څنګه به کوئ یو لام خو یو فتحه به داسې ل او د دویمې فتحې په ځای به نون ساکنه ولیکئ لن لن. که دغسې وي نو تاسې لن یا دغسې لن دې کې لام نون فتحه لن. نو داسې لام نون فتحه لن. نو تاسې دغسې یا لام فتحتان لن. نو تاسې که لام فتحتان یا لام دوی فتحې مثال که داسې فتحتان لن وایي که لام نون فتحه لن هم وایي دواړه یو رقم ته دي. خو دې فلسفه داسې دی چې مرګلو دغه لن د تنوین کې چې شه دي یو نون ساکنه پټ دی. نون ساکنه دا معنی چې نون سکون دی یعنې ساکن دی متحرک نه دی صحیح شو. ډېر اسان. بیا درته وایم مرګلو که زه مثال اصلا که زه بن لیکمه بن ښه ده چې داسې ولیکای شي نسبت دې ته چې داسې ولیکای شي صحیح دی صحیح. دغه په ځای ښه ده چې داسې ولیکي خو په هر صورت ځکه بن داسې دی یو با چې دی با
یو فتح دی خپله فتح لیکم او د دویم فتحې په ځای زه نون سکینه ځکه چې تنوین دغې ته وایي چې دې کې نون سکین دی بن نو که بن دغسې لیکل شوی وي مثال تاسې بن او که دغسې مثال یو شکل انکشاف ورکړي نو دغسې بن به راشي ځکه دې کې نون سکینه پټ خدای دې وکړي په دې خبره پوه شوي وای ملګرو ښه ځمه دوه فتحې یا دوه زورونو یا فتحتان یا فتحتین باندې پوه شومه اوس ځمه دوه کسرو ته صحیح یا دوه زیرونو ته هیڅ خبره نشته هغه خبره دی موږ تاسې مثلا حمزه دی که حمزه ته یو کسره ورکړه نو ته به ای صحیح شو او که چیرته یو بله کسره ورکړه د بله کسره د نون سکینه په معنا راځي نو څه معنا مطلب ده چې یو فتحه مې ورکړه ای د خپله لیکم د دویمه کسره دا د نون سکینه په معنا راځي چې په معنا نون سکینه په معنا یعنی این نو که چیرته حمزه کسرتین ملیکو یو کسره په خپله ای د دویمه کسره د نون سکینه په معنا این نو که اوس ته داسې حمزه کسرتان این یا که داسې حمزه نون کسره این مثال که داسې ووایې یو خبره ده هیڅ مشکل نشته این خو ما هدف ده و چې دې ته ولې تنوین وایي ځکه چې په دوه زورونو دوه زیرونو دوه پیشونو دوه زورونو دوه زیرونو دوه پیشونو ته ځکه تنوین وایي چې په د هر یو کې نون سکینه پټ دی دغه د نون سکینه پټ نون سکینه مو راوایستو این چې شی این صحیح دغه دی طریقه مثال که چیرته با وي یو کسره بی او د بله کسره چې ورکوو دا نون سکینه ده بین نو اوس نوره نه اوږدوو خبره ده خو ما طریقه درته وکړه اوس با یو دغه دی یو با خپله بی د بله کسره چې دی د بله کسره دا د نون سکینه په معنا ده یعنی نون سکینه دا معنا چې نون سکون یا غړوندی لري بین نو کله چې نون باندې سکون وي دا معنا بین این د بل به تاسې شی سکون په حالت کې به وایي ډېر اسان یو بل مثال هم در کومه نو مرګلو اوس تاسو ضرور نه ده دا خو ما فلسفه درته ویلې نون مې درته راویستو خو اوس تاسو ضرور نه ده تاسې به څنګه وایئ مثال که زه غین صحیح غین دی که دې ته کسره ورکم یو غي صحیح که بله کسره ورکوم تاسې د دویم کسره چې شو دا خو تنوین شو دوه کسرې شوې کله چې کسرتان یا کسرتان یا دوی کسرې کېږي دا کې تنوین وي تنوین دا معنا چې د اخري کسره د نون سکینه په معنا راځي غین دغسې مثال عین لکه دغسې مثال تاسو که عین هم وایي که غین دغسې هر یو تاسې کولی شئ چې اخر کې هغه کې مثلا قاف وایم صحیح قاف صحیح قی یو دی که چېرته بل ورکومه د بله کسره د نون سکینه په معنا راځي قین نو دغسې مرګلو تاسو باید اوس پوه شئ اوس ضرور نه دی چې نون سکینه ولیکمه تاسې پوه شئ خپله لیکای شئ تاسې اوس لیکای شئ چې د یو قاف یو کسره چې دی د بله کسره چې دی دا تنوین دی ته وایي تنوین دا معنا دی کې نون سکینه پټ دی نو د دویمه کسره د نون سکینه په معنا راځي قین که داسې چې ده هیڅ دی کې ستونزه نشته نو قین د بل اخیري د دویم چې وي دا به همیشه د نون سکینه په هغه وي که زه چېرته عین حرف ولیکم که بل ورکم د نون سکین دی قین د دویمه که فتح وي که دویمه کسره وي که دویمه ضمه وي دواړه به نون سکینه په معنا راځي د دویم چې شي د دویم والی په نون سکینه دلالت کوي نو قن چې یو وي چې دوه شي قن چې یو وي چې دویمه واسه قین صحیح دا مهمه خبره ده مرګلو خدای دې وکړي په دې ټکي پوه شوي وای زه ډېر جزئیاتو ته نه ځم او ځکه زه مطمئن یم چې تاسو په ټولو پوه شو چې زه ریا پورې درته لاړ شم په درد نه خوري ځکه زه مطمئن یم چې تاسې پوه شو تر یا پورې
تاسو ټولو باندې پوه شئ خو خیر دی یو بل مثال به م درته ولیکم لام دی کسره لی که چیرته بله کسره ورکم تنوین راځي تنوین دا معنی چې نون ساکنه پکې دی نو د دویمه کسره د نون ساکنه په معنا دی لین مطلب دا چې دا یو لام خپله دی مکسور دی صحیح شو دا او د دویم کسره چې دی د دویم کسره د نون ساکنه په معنا دی لین داسې لین دغسې نو هیڅ فرق نه کوي ځکه تنوین کې نون ساکنه پټ دی راومایستو صحیح شو نو کله چې تاسې تجوید کې څوک درته وایي چې تنوین نو تاسې باید پوه شئ چې تنوین په اخر کې نون ساکنه دی ولو که لیدل کېږي نه صحیح شو هغه تلفظ کېږي لیکل کېږي نه داسې لیکل کېږي نه لکه د ما چې درته ولیکلو داسې لیکل کېږي خو مطلب دا چې تلفظ کېږي ته به چې لین د نون کو معنا شو دغه تنوین ځکه وایي چې نون ساکنه پکې دی خو د نون ساکنه خبره مرګرو چې ځکه ومه دا معنا چې د نون متحرک نه دی یعنی زور یا پیش یا زیر دا شیان نه لري متحرک نه دی ساکن په دا معنا چې نون باندې سکون یا غړوندی دی وګوره دلته غړوندی په دی نو مطلب دا ښه یو بل مثال هم در کوم بیا ضمه ته ځم خیر دی اوس که زه بل ولیکمه ح ولیکمه که یو فتحه ورکم حی صحیح که دویمه ورکم حین دا ولی ځکه چې یو حی او دویمه کسرت دلالت په چی کې سکون حین څومره آسان دی ورکه یو د دویمه ساکن حین صحیح شه ډېر آسان اوس زما مرګلو ضمه هم داسې خبره ده یو ضمه خپله ضمه ده او دویمه ضمه دلالت په نون ساکنه کوي څه معنا حمزه که مثال درکم حمزه که دغته ضمه ورکم او صحیح او که چیرته بله ضمه ورکومه یا په دې شکل یا په همدې شکل فرق نه کوي که بله ضمه ورکومه نو دې ته به زه نون ساکن د دویمه ضمه اون نو د دویمه ضمه د نون ساکنه باندې دلالت کوي دویمه اون نو مطلب دا چې کله دویمه ورکم یو همزه خو خپله مضمومه شو صحیح شو او د دویمه ضمه په دلالت په نون ساکنه کوي اون چې شی اون نو مطلب دا چې مرګلو ډېر آسان دی خدای دې وکړي چې پوه شوي وئ زه یو بل مثال هم وایم مثلا شین ته یوه ضمه شو د بله ضمه شون د بله ضمه چې ورکوم تنوین شو یعنی دوه ضمتان یا ضمتینو ته تنوین وایي یا ضمتین یعنی دوه ضمو ته تنوین دا معنی چې په دې کې نون ساکن دی نو د دویمه ضمه په نون ساکنه دلالت کوي شون مطلب دا چې شین صحیح شو یو ضمه خپله شو د دویمه ضمه چې تنوین دی دا د نون ساکنه کې پر د نون ساکنه شون نو که شون زه داسې ولیکمه او یا شون مثال دغسې تلفظ کېږي نو دا معنی چې دې کې تنوین دی خو د نون پکې پټ دی زایده دی او ساکنه دی یعنی ساکن دی صحیح شو پکې اضافي او تلفظ کېږي خو لیکل کېږي نه لکه دغسې نو شون دغسې شون عربي کې ډېر داسې موارد شته شکرن مثلا داسې وایي چې شکرن مننه چې کوي شکرن نو شکرن کې دوی دغه نون نه لیکي صحیح دی خو دوی تنوین لیکي صحیح دی شکرن مثلا قطعا صحیح جدا موږ تاسو خپل دغه اوس پښتو کې چې عام شوی دی جدا د دې کار نه جدا خوداري وکړئ جدا نو هغه تنوین دی مثلا که کې شکرن صحیح مثال شکرن دلته مثال دلته د رن د را باندې د فتح رن نو دوی خو داسې نه لیکي چې شکرن صحیح شکرن نو داسې نه لیکي اصلا داسې لیکي ځکه دلته تنوین دی نو دې کې نون ساکنه شته خو لیکل کېږي نه لکه دې غونته نو تاسې به کوئ چې دې غونته کتابن صحیح شو کتابن قطعا صحیح جدا مثال دغسې ډېر موارد دي ښه نو مرګلو خدای دې وکړي چې د ما په خبره پوه شوي وئ چې تاسو په دې خبره پوه شوئ که پوه نه شئ نو مرګلو دې کې تنوین دا معنا چې تنوین د تفعیل په وزن دی تفعیل چې کله تاسې اصلي حروف ترې راوباسئ نون واو نون یعنی نون ترې جوړېږي یعنی دې کې نون ساکنه زایده
پټ دی. صحیح شو؟ دې کې پټ شوی دی، تلفظ کیږي ولې لیکل کیږي نه. صحیح شو؟ اوس مثال که ټولو باندې یو پریکټیس وکړم هغه به څه شوي؟ مثلا که زه جیم دی، صحیح مثال که جیم ته مرګلو زه کسره ورکړم، معلومداره خبره ده چې تاسې به ټول ووایئ چې جی جی، خو جی به نه وایې مرګلو. ما مخکې ته وویله چې جی دغه شی نشته. صحیح شو؟ هغه الف الاماله په نامه دی چې هغه اف شیان به نه کوئ. جی جی دا به نه وایئ. جی چی شی؟ جی جی. ښه که زه یو بله کسره ورکوم نو کسرتان کېږي، دلته تنوین راځي. تنوین دا معنی چې نون ساکن دی راځي. نو که بله کسره ورکوم نون ساکن ورکوئ، نون ساکنه. جی جین، جی جین، جی جین، جی جین. نو یو کسره په خپله وه جی، د دویمه کسره یعنی مطلب دا چې کله کسرې دوی شي یعنی کسرتان یا کسرتن یعنی دې ته تنوین وایي. تنوین دا معنی چې دې کې نون ساکنه پټ دی. نو د دویمه کسره یا دویمه فتحه یا دویمه ضمه دا د نون ساکنه په معنا راځي. جی جین، جی جین. مثال که دلته شي ج ج ج، د دویمه فتحه جن جن، ج جن، ج جن. که چیرته یو ضمه شي جو جو، د دویمه ضمه چې ورکوي د نون ساکنه په معنا جون جو جون جو جون. نو جو جون. نو جی جین، ج جن، جو جون. مطلب دا چې د دویمه چې ورسره مرګلی شي دغته تنوین کسه فتحه دی، خو کله چې فتح سره دویمه فتحه شي فتحتان شي نو بیا تنوین کلمه ورته کوي. تنوین دا نون ساکنه پکې نو پټ دی. نو ته باید د دویمې کسرې په ځای نون ساکنه، د دویمې فتحې په ځای نون ساکنه او د دویمې ضمې په ځای نون ساکنه غوره کړي. دا هغسې خدای دې وکړي چې په دې خبره نون ساکنه چې غوره کړو ما قبل حرف طبعا د ما بعد یعنی نون ساکنه سره وصل کیږي، ځکه چې د نون ساکنه نه سکون دی یعنی غړونده دی. غړونده دا معنی چې مخکینی حرف باید د ساکنه ساکن حرف سره وتړل شي. صحیح؟ داسې مثال که زه یو مثال یو قاف، صحیح، که زه ق ق ق ق، که زه بل ورکړم قن قن قن، ځکه چې دغه بل نون ساکن شو. صحیح شو؟ نون ساکنه قی 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 قین قین قین. کله چې د دویمه کسره ورکوم دا اتومات ساکنه نون ساکنه خوري، نون خوري چې سکون ولري. قی قین قی قین، قو 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 قن قن قن. نو قو قن ق قن قی قین. نو مطلب دا چې د دویمه چې شی خوري دغسې. ولهم عذاب عذاب علیم. وګورئ مرګلو علیمون کې علیمون عذابون. صحیح؟ دغه د ټوله دغسې کوی شئ. الم نجعل الارض مهادا. مثال که زه ووایم مثال مثال وقف ونه مثال هسې ده مهادن. دال نه مثال دوه فتحې دي یعنی فتحتان دي، تنوین دن. والجبال اوتادا. مثال اوتاد که دریږي. صحیح؟ وخلقناكم ازواجا یعنی ازواجا ازواجا. صحیح؟ وایو اللهم صل على محمد. چې شی محمد. نو مرګلو خدای وکړي په دغه شیانو پوه شوي وای دا ډېر اړین موضوعات و. تنوین په تجوید کې ډېر اساسي رول لري. دې کې نون ساکنه پټ دی. خدای دې وکړي چې په دې موضوعاتو پوه شوي وای، ځکه دا په قرآن کریم کې تنوین ډېر کارول کیږي او تنوین د یو کلمې په اسموالي دلالت کوي. هر کله چې تنوین چیرته قرآن کریم کې تاسې ګورئ یعنی مطلب دا چې دوه زورونه دوه زیرونه یا دوه پیشونه یا د فتحتان او کسرتان او ضمتان یا فتحتین کسرتن او ضمتین یا په مجموع کې تنوین چې راغلی وي دا به اسم وي. دا په فعل باندې یا په حرف باندې دا نه راځي، دا همیشه په اسم باندې واقع کیږي. کله چې تاسې دغه دوه زورونه زیرونه پیش دا پوه شئ دا اسم دی. کله چې الف لام تاسې ګورئ نو دا تاسې باید پوه شئ چې اسم دی. نو الف لام چې چیرته راغلی وي دا اسم دی. تنوین چې چیرته راغلی وي دا په عربي کې دا اسم دی. دا دواړه د اسم علایم دي. دا به همیشه اسم وي. صحیح؟ اسم. خو دومره یو شي ته فکر کوئ
چې الف لام په اسم خاص کې نه راځي، دا اسم عام کې راځي، ځکه چې اسم عام اسم خاص کوي. اسم خاص کې ځکه نه راځي، خو اصلي اسم خاص دی. دا الف لام د تعریف لپاره کارول کېږي، د معرفې لپاره. اسم نکره یا کم نون یا عام اسم چې دی هغه خاص یا معرفي اسم معرفه ته بدلوي. نو څه وخت کې چې یو اسم خپله معرفه وي، څه ضرور چې په الف لام پکې وکارول شي. یو او دویم دا چې تنوین هم د اسم علامه دی او علم د اسم علامه دی، نو دواړه یو ځای نه راځي. که چیرته تنوین کارول شوی وي او بیا ال راشي، نو تاسو د تنوین نه د تنوین لرې کوئ. مطلب دا یو مثال درته وایم، خیر دی دا هغه نه دی. مثال زه که ولیکمه، مثال کتابون، صحیح مثال خبره، که زه کتابون داسې ولیکمه کتابون، نو د تنوین اخیر کې لیکل شوی د کتابون، نو دا معنی چې دا اسم دی ځکه د تنوین دی اخیر کې. خو که زه چېرته ال ورسره ولیکم الکتابو، صحیح شو، د اسم کتاب نکره و، دا معرفه کمه یعنی تعریف ته یې واړومه، ځانګړی کم پراپر ناون دی نه جوړ کمه، اسم خاص دی جوړ کمه یا ځانګړی نوم. نو مطلب د ال چې ال مې پرې راوستو دا بیا دغه تنوین دلته بیا نه راځي، دا به د تنوین به د دې نه لرې کوي. الکتابو الکتابو. مثلا اصلا حمدون حمدون، حمد سناسب دا اسم دی، حمدون صحیح دی، حمدون دغه اسم دی ځکه دې کې تنوین راول دی، تنوین نه موږ پیژنو. خو که چېرته الف لام پرې راولم الحمدو، بیا به تاسې د یو تنوین به ترې لرې کړي، ځکه دغه الف لام او تنوین نه یو ځای کېږي. نو بیا به چې الحمدو، بیا به د تنوین بل هغه دومه چې دی دا به ترې لرې کړي، دا به ساده کړي الحمدو. نو تاسې نشئ الحمدون داسې نشئ، الحمدون نه، الحمدو. که د الف لام تر لرې کړي نر غوند ته ور واچوئ حمدون داسې ولیکئ، او که چېرته الف لام لیکئ نو بیا به دغه د تنوین ترې لرې کوئ. څنګه تاسې الحمدو. نو مطلب دا ملګرو دا مې اضافي تاسې لپاره یو څو خبرې وکړه چې تاسې پوه شئ.